بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو زمونږ استاسې د تجوید دروس شروع شوي دي. په دې کې مونږه صفات الحروف شروع کړي وو چې په هغه کې مونږه صفات لازمه متضاده مو ویلې او بیا غیر متضاده چې 18 قسمه دغه ټول جوړېده. دا مونږ د اله العالمین په فضل سره وویل. نن د خیره سره مونږه په دې کې صفات عارضه به وایو. څه شی وایو؟ صفات عارضه. ګورئ، صفات عارضه هغه صفات دي چې په حروفو سره کله وي او کله نه وي. یعنی عارضي صفت وي، کله حروفو سره وي او کله نه وي. او دا صفات ټولو حروفو کې نه وي. ګورئ، دا جدا جدا خبرې دي. دا صفات ټولو حروفو کې نه وي. ټولو حروفو کې نه دي. څو حروف دي؟ 8 حروف دي. دلته به راشي. بلکې بعضو حروفو کې به وي. نو د بعضو نه مراد دغه 8 دي. مخکې به راشي. نو کم حروفو ادایګي کې دا صفات ادا نشي، هغه حرف خو صحیح وي. ګورئ، دغه صفات عارضه چې په کمزي کې ادا نشي، نو هغه حرف چې دی هغه خو صحیح وي. صحیح وي، البته د دې تحسین ښکلا کې کمی راځي. د دې تحسین ښکلا کې څه شی راځي؟ کمی راځي. مثال رای مفتوحه راواله، یعنی را د پاسه چې زبر وي. وګوره، را زبر را، نو را پر ویل کېږي. نو دغه را چې دی په دې باندې فتحه ده، نو دا به مونږ څه شی وایو؟ پر به وایو، غټ به وایو. صحیح ده. او مکسور وي او را چې کله لاندې کسره وي، نو دا مونږ باریک وایو. نو را زیر ری ری، را ری. نو دې دواړو کې فرق دی. دا غټ ویل کېږي او دا باریک ویل کېږي. نو باریک ویل کېږي. نو همدغه رنګې ګورئ چې کله مونږه دا پر ویل کېږي، پر پسې مونږ باریک ویلي، نو بیا هم دغه چې دی صحیح خو شو، خو خبره پکې څه شی راله؟ خو پاتې پکې دا شو چې حرف خو صحیح شو، هغه تحسین او ښکلیوالی پکې رانله. پوه شوې؟ نو دې نه ځان بچ کول پکار دی. نو دا صفات عارضه دي. لکه مثال مونږ ورکړی رب العالمین. صحیح ده. نو صفات عارضه څو دي؟ 19 دي. 19 دغه صفات دي چې کم مختلف حالاتو کې مختلف حروفو کې موندل کیږي. دا یو څو خبرې دي، دا باندې تاسو ځان پوه کوئ. ګورئ، څو دي ټوټل؟ دغه 19 دا صفات دي چې کم مختلف حالاتو کې مختلف حروفو کې موندل کیږي. په ټولو حروف کې نه وي. ها، نو دغه کم یو دي؟ دغه 8 حروف دي چې مجموعه او یر مولانی دی. یر مولانی او یر مولانی، دغه 8 حروف دي. او په دې 8 حروفو کې څو صفات راځي؟ 19 صفات. یعنی صفات عارضه 19 دي. نو دا 19 چې دي دا په پاتو کې موندل کیږي. به دغه به انشاءالله مونږ یو یو وایو. تاسو به بیا ډېر ښه پوهېږئ او تاسو ته بیا اسانتیا وي. او هغې نه مخکې چې دغه 19 چې دي دا مونږ ویلي چې دغه صفات عارضه 19 دي. نو زه به وګورم تاسو ته په دې سکرین باندې دغه ښکاره کړم اوس. نو په دې کې به مونږ بیا یو یو وایو. نو زه تاسو ته به دغه زه شمارم. اوس به راشو په دې کې ما تاسو ته وویلې چې دغه څو حروف دي؟ دغه 8 حروف دي که نه؟ 8 حروف دي په دې کې. او یر مولانی. نو په دې کې به مونږ نن چې دی لام به ووایو. دغه لام دی که نه؟ حمزه، واو، یا، را، میم، لام، الف، نون که نه؟ او یر مولانی دی. دې کې به مونږ لام را واخلو. نو د لام قاعدې به مونږ ووایو. د لام قاعدې، ګوره لام قاعدې د سکرین کې به تاسو کتلی وي چې ما تاسو ته دغه وښودل صفات عارضه 19. نو په دې کې تفخیم هم شته، ترقیق هم شته. نو تفخیم مطلب غټ ویل، غټ کم حرف چې غټ ویل کیږي، او ترقیق باریک ویل. نو دلته مونږه یو 2 قاعدې لیکلي دي د لام په باره کې. د لام قاعدې دلته وګورئ، لام قاعدې. نو قاعده نمبر 1، اول نمبر قاعده چې دا هغه د تفخیم ده، یعنی غټ ویل، پر ویل. نو اوله قاعده دا ده کله چې لفظ الله نه مخکې زبر یا پیش راشي او بیا به الله جل شانه نوم
پور ویل کیږي، دی پور ته تفخیم ویل کیږي، دی پور ته تفخیم ویل کیږي. یعنی کله چې مونږ او تاسې لفظ الله غټ وایو نو دې ته مونږ وایو چې په دې کې تفخیم کیږي، دغه حرف مفخم دی. ګورئ نو اوله قاعده دا شوه، ډېره اسانه ده. مثالونه وګورئ، مثال درته زه ویم نو بیا راځو دې قاعده. ګوره مثال هو الله، د لفظ الله نه مخکې وګورئ واو دی، واو د پاسه زبر دی. نو دلته مونږ ویلې چې کله د لفظ الله نه مخکې زبر راشي یا پیش راشي نو اول خو دا زبر رالو نو بیا به څه شی کېږي؟ لفظ الله نوم به پور ویل کېږي، یعنی غټ به ویل کېږي. لکه ای ګوره هو الله، الله اواز زمونږ دننه راځي، ای الله الله نو دا پور ویل کېږي. ښه اوله قاعده هو الله من الله، دلته لفظ الله پور ویل کېږي. ولې چې لفظ الله نه مخکې نون دی، نون د پاسه زبر دی. همدارنګې رضی الله، یا د پاسه زبر دی، لفظ الله نه مخکې زبر راغلی نو دا لفظ الله هم پور ویل کېږي. نو دلته مونږ زبر هم ویلې او پیش. نو دا خو ما تاسو ته د زبر مثالونه درکړه چې لفظ الله نه مخکې زبرونه و. اوس راځو چې لفظ الله نه مخکې پیش وي ټکي باندې. اوس وګورئ وجه الله، نو دلته لام چې دی لفظ الله پور ویل کېږي ځکه د لفظ الله نه مخکې ها باندې پیش دی. همدارنګې رسول الله ناقة الله، اوس وګورئ رسول الله ناقة الله التم راځي، ولې چې الته زبر دی او دلته پیش دی. نو چې کله لفظ الله نه مخکې زبر یا پیش راشي نو لفظ الله به مونږ پور وایو. پوه شوئ؟ رسول الله. همدارنګې اذا جاء نصر الله، را د پاسه پیش دی او لفظ الله نه مخکې څه شی راغلی دی؟ پیش راغلی دی. نو ځکه مونږ څه شی وایو؟ دغه غټ وایو. نو انشاءالله امید لرم په دې خو پوه شوئ. نو قاعدې ته بیا راشئ، کله چې لفظ الله نه مخکې زبر یا پیش راشي نو بیا د الله جل شانه نوم پور ویل کېږي، نو دې پور ته تفخیم وایي. نو په دې خو تاسو پوه شئ. اوس دویم ته راځو. دویمه قاعده د ترقیق ده، یعنی باریک ویل. دا غټو د ضد څه شی دی؟ باریک ویل، یعنی غټ نه ویل. قاعده نمبر 2 ترقیق. کله چې لفظ الله نه مخکې زیر راشي، څه شی راشي؟ زیر راشي، او بیا د الله جل شانه نوم به باریک ویل کېږي. لفظ الله نه مخکې څه شی راځي؟ زیر. نو دې نرې ویلو ته ترقیق وایي. دې نرې ویلو ته څه وایي؟ ترقیق ویل کېږي. مثال تاسو وګورئ، بسم الله. مونږ داسې نه وایو چې بسم الله، دا غلط راځي. ولې؟ قاعده داسې ده چې کله د لفظ الله نه مخکې زیر راشي نو دا لفظ الله چې دی دا باریک ویل کېږي. لکه بسم الله بسم الله. همدارنګې دین الله، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین الله، في دین الله. الله نه وایو ځکه د لفظ الله نه مخکې نون دی او نین د لاندې زیر دی. به الله. همدارنګې الحمد لله. نو انشاءالله امید لرم په دې دوه قاعدو باندې خو تاسو پوه شوئ چې کله د لفظ الله نه مخکې زبر یا پیش راشي نو لفظ الله چې دی مونږ به پور وایو، او چې کله مخکې ته نه زیر راغی د لفظ الله نه نو هغه مونږ باریک وایو. اوس ګورئ د لفظ الله نه علاوه هم لام مشدد باریک ویل کېږي. اوس لفظ الله نشته او لام راغی، څه شی راغی؟ لام راغی خو لام څه شی او مشدد و. آیا دا به مونږ غټ وایو؟ نو نه، دلته دا خبره نشته. دلته بله خبره ده. دلته خبره دا ده چې لفظ الله نه علاوه لام مشدد راله نو دلته بس لام مشدد مطلب چې لام د پاسه شد وي، لکه دا کله لام د پاسه چې دی نو دا به مونږ غټ نه وایو، دا به هر وخت مونږ به څه شی وایو؟ باریک به وایو. لکه داسې وګورئ الله لا الله، دا الله غټ ویل کېږي لفظ الله، ولې چې مخکې دی نه زبر دی. لا اله، خیال هم دی لا اله الا دا غټ نه ویل کېږي. همدارنګې یا ایها الذین الذین نه وایو. نو انشاءالله امید لرم په دې سبق باندې به تاسو پوه شوي. ډېر مختصر سبق و،
نو کوشش وکړئ دغه ټول نوٹ کړئ اول په کاپۍ باندې، بیا هغه نه بعد چې د 2 ځل ویډیو وګورئ زما، نو انشاءالله تاسو به ډېر ښه پوه شئ. نو کوشش وکړئ خپله هم یاد کړئ، د ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.